سل کاله وروسته به موږ تاسو ټول اکثر تر خاورو لاندې یو. زموږ په کورونو کې به نااشنا خلک اوسېږي. زموږ ټوله شتمني به په بل چا پورې تړاو لري. موږ به اصلاً د چا په یاد هم نه یو. ژوندی مثال یې دا ده چې له موږ څخه څوک دی چې نیکه یا د نیکه پلار به یې په یاد پاتې وي. موږ به د خلکو په یادونو کې د یوې کرښې په ډول یو. زموږ نومونه او څېرې به د خلکو له حافظې څخه ووځي. نو بیا ولې موږ په دې ډېر فکر کوو چې خلک به زموږ په اړه څه فکر کوي؟ ولې د خپلو شتمنیو، کورونو او اهل په فکر کې نه یو؟ سل کاله وروسته به دا هر څه بې ګټې وي. په کائناتو کې زموږ عمر د رڼا د یو پړک په عمره اندازه باندې دی چې هغه به هم د سترګو په رپ کې پای ته ورسیږي. له موږ وروسته به په لسګونو نسلونه راځي. هر نسل به په بیړه له دې نړۍ سره مخه ښه کوي. د خپلو یو پر څلورمه برخه ارمانونو له پوره کېدو نه مخکې به د ژوند جنډه نور نسلونو ته سپاري. که په نړۍ کې موږ خپل حقیقت وپیژنو، په کائناتو کې خپل حقیقي موده وپیژنو، نو ایله به پوه شو چې هغه زموږ تر تصور ډېره کمه ده، ډېره کمه. سل کاله وروسته به د تیارو په منځ کې دې حقیقت ته ورسیږو چې دنیا څومره لویدلې ده. د هغې په ډېرولو کې موږ خوبونه څومره ناولي وو. هلته به بیا د دې ارمان کوو چې کاشکې مو د نیکیو په ترسره کولو کې خپل ټول ژوند تیر کړی وای. رښتیا کله مو دا فکر کړی چې له موږ څخه مخکې میلیونونه انسانان راغلي او بیرته له خاورو سره خاورې شوي دي؟ آیا په دې اړه مو فکر کړی چې زموږ نیکونه څه شول؟ څه شول هغه مشهور او نوموتي خلک چې نن په خاورو کې بې ګمنامه پراته دي؟ څه شول هغه ښه ځوانان چې نومونه یې د تاریخ په پاڼو کې لیکل شوي دي؟ آیا دا فکر مو کړی دی چې همداسې به یوه ورځ موږ ته هم ناڅاپي مرګ راځي او د خلکو له حافظو څخه به ووځو؟ که موږ عقل ولرو نو موږ لپاره همدومره نصیحت کافي دی. ګرانو وروڼو او خویندو، لا خو مو د ژوند ډیوه بله ده. راځئ چې ګټه ترې واخلو او له نن نه وروسته ګناهونه پرېږدو او توبه وباسو او په ځان کې ستر بدلون راولو. مرګ ناڅاپي راتلونکی دی. مرګ یو داسې تریخ حقیقت دی چې کافر یې هم مني او انکار نه ترې کوي. هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، بس دی دومره نصیحت په دا دنیا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.